د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ اړوند ښوونځي 12 زده کوونکو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا کمپیوټر، بایسکل، ساعت او ځینې نورې ډالۍ او ستاینلیکونه وویشل شول. دا زده کوونکي د هغه 800 ګډونوالو له شمېره وو چې 2 ورځې مخکې د نبوي سیرت کتاب د ازموینې په سیالیو کې ګډون کړی و او د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي کسان اعلان شول. مسؤلین وایي چې د دارنګه سیالیو جوړول د زده کوونکو لپاره ګټور دي او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ لا پراخه کړي. تدویر همچون مجالس، همچون برنامه‌ها، برگزاری همچون برنامه‌ها بسیار اهمیت والایی دارد و این به توسعه و رشد و تکامل ذهنی و فکری جوانان بسیار کمک میکنه و ارزنده میباشه. من حیث امیر معارف بر شما اطمینان میدم که در آینده به خاطر تدویر و برگزاری همچون محافل، همچون مجالس، همچون برنامه‌ها ما 100% به شما همکار هستیم و همکاری نهایت درجه همراه شما میکنیم. د ښوونځي استادان وایي د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره ذهني، عقیدتي او عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي او زده کوونکي لیواله دي ترڅو په پوره توان او مینه ورته سیالیو کې ګډون وکړي. طبیعتاً که تعداد زیادی از دوستا علاقه‌مندی نشان میدن، کوشش میکنن که موقف بگیرن، مقام بگیرن، طوایف بگیرن، جایزه بگیرن. به او خاطر زیاد مطالعه میکنن، از حدی که یا از حد نرمالی که همیشه همه روزه مطالعه میکنن در روزایی که رقابت وجود داشته باشه مطالعه زیاد صورت میگیره در هر بخشی که باشه. مثل که خفتر از خواب بیدار بکنیم. قبلا شاگردان همین تا آرام بود. یک حلحله برپا شده، یک علاقمندی برپا شده، یک رقابت سالمی درسی در بین شاگردان پیدا شده. همشون علاقمند به همچون برنامه است که اشتراک بکنن و جایزه بگیرن و تحفه بگیرن و تشویق شوند. واقعا تشنه همه تو برنامه هستن. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه یې ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته په بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې کړي ترڅو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. احساس خوشی میکنم. شاعر گفته که هر کس رنج بکشه گنج به دست میاد. ما 100% خوشحالی واقعی دارم. راز موفقیتی همی است که ما تلاش کردیم، شبها را روز کردیم درس خواندیم. از برگزاری چنین برنامه خیلی خوشحال هستم و تشکر میکنم از امارت اسلامی و کمیته فرهنگی البرز جهت برگزاری چنین برنامه‌ها خواستار هستم که چنین برنامه‌های زیادی برگزار گردد. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی د البرز ادارې لخوا د بلخ ولسوالۍ اړوند زده کوونکو ته د نبوي سیرت سیالۍ جوړیږي بلکې له دې وړاندې هم په امام ابو حنیفه، حق المبین، امارت پیژندنې او ځینې نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز زرګونو زده کوونکو او زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړې شوي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي. ثابت خان انځور د البرز نشراتي څانګه بلخ ولسوالۍ.